بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو به زموږ د ریسک اسسمنټ باره کې. ریسک اسسمنټ په اسانه پښتو کې دا مطلب دی چې موږ ته د کار په ځایونو کې کمې خطرې د خطرو نه کم نقصان راتلی شي چې د هغې حساب کتاب وکړو چې خطره څومره غټه ده، ریسک های دی، کم دی، که میډیم دی، که څه دی. زموږ سره د حادثو په غټو وجو کې یو وجه دا ده چې کله زموږ د کار په ځایونو کې که هغه غټې فیکټرۍ دي، که غټ کاروبارونه دي، موږ ته دا پته نه وي، موږ دا حساب نه کړی چې زموږ دپاره غټې غټې خطرې کمې دي، او که د هغه خطرو دپاره احتیاطي تدابیر اپناو نه کړو نو هغې نه حادثه کیدی شي او د حادثې نه به نقصان څه وي او څونه به کیدی شي. د دې په وجه باندې موږ احتیاطي ځکه چې موږ د دې حساب کتاب نه کړی، موږ د دې احتیاطي تدابیر هم نه اپناوو. نو دا ریسک اسسمنټ چې کوم دی اصل کې د ریسک منیجمنټ یو حصه ده. ریسک منیجمنټ کې بیا نور هم ډېر څیزونه راځي، خو موږ پکې نن صرف ریسک اسسمنټ باندې دا ویډیو جوړو. د ریسک اسسمنټ نه بغیر چې کوم دی چې کوم خطرې وي نو هغه انچیکډ پاتې شي، هغه اګنور شي، د هغې چې کوم دی خیال ونه ساتلی شي او د هغه چې کوم دی د حادثو سبب جوړ شي. په ریسک اسسمنټ باندې نور وضاحت نه مخکې یو دوه درې د انفارمیشن یا د معلوماتي خبرې تاسو له درکوم چې په یو کې به زه تاسو له دې مثال درکړم چې هلته دا قانون دی چې په کوم ځای کې په یو کې 15 یا 15 نه زیات خلک کار کوي نو هلته به هغوی ډاکومنټډ ریسک اسسمنټ جوړوي. مطلب دی په یو کاغذ باندې به دوی خپلې ټولې خطرې، د هغې نقصان او د هغې احتیاطي تدابیر لیکي. د دنیا په ډیرو ملکونو کې ریسک اسسمنټ د کاروبارونو یا د بزنسز لپاره یو ضروري حصه ګڼلی کیږي. دې نه پس به اوس راشو موږ د هیزرډ ډیفینیشن ته. د ریسک اسسمنټ کې هیزرډ یو ټولو نه اولنی او اهم څیز دی. هیزرډ هر هغه څیز ته وایي چې د کم نه نقصان کیدی شي. مثلا بجلی ده، خدای مګر دې نه شارټ سړي ته لګېدی شي یا وفات کیدی یا زخمي کیدی شي، نو دا یو هیزرډ دی. یو سړی په یو اوچت ځای کې کار کوي او هغه ځای نه راپروزي نو هغه وفات کیدی یا زخمی کیدی شي، نو د اوچت ځای کې کار کول یو هیزرډ دی. پټرول یو سړی چې دی پټرول نه اور لګېدی شي نو پټرول یو هیزرډ دی. نو هیزرډ هر هغه څیز دی چې د کم نه د نقصان رسېدو خطره. ریسک څه ته وایي؟ ریسک هغه نقصان ته وایي چې کوم د هیزرډ نه رسي. لکه مثلا بجلی یو سړي له شارټ ورکړو، دی به یا وفات شي یا به زخمی شي او یا به چې کوم دی اور لګي. نو دا درې واړه د دې ریسکونه شو. ریسکونه همدغه 15 قسمونه وي، په هرې خطرې سره همدغه 15 قسمونه وي چې یا سړی وفات کیدی شي یا زخمی کیدی شي یا مالی نقصان کیدی شي یا وخت ضایع کیدی شي. مطلب لکه اوس یو ځای کې ګاډی روان دی، خټو کې نښتو 2 غنټې 3 غنټې نښتی، ستا وخت ضایع شو. او یو نوی څیز راغلی دی چې انفارمیشن لاس، مطلب لکه په یو کمپیوټر یا کاغذ کې ستا ډېر اهم معلومات دي، هغه وسوځېده یا ضایع شو. د انفارمیشن لاس نو دغه 15 غټ غټ ریسک کیدی شي یو کاروبار ته. را به شوز د ریسک اسسمنټ ډیفینیشن. د ریسک اسسمنټ دا یو فارمل طریقه ده چې تاسو پکې خپلې خطرې یا هیزرډز ولیکئ. د هغه هیزرډ نه چې کوم نقصان کیدی شي هغه نقصان ولیکئ، د هغه نقصان خطره څونه ده هغه ولیکئ، او بیا د دې لپاره احتیاطي تدابیر څه دي هغه ولیکئ. د هغه احتیاطي تدابیر نه پس بیا خطره خامخا ضرور به کمه شي، نو هغه د دې لپاره دوباره بیا د ریسک کلکولیشن وشي او هغې ته ریزیډول ریسک وایي. دا ریسک اسسمنټ به څوک جوړوي؟ دا به یو کمپیټنټ پرسن یا ټیم جوړوي. د خلکو ډیپینډ کوي چې څونه غټ بزنس یا ارګنایزیشن دی نو او څونه کمپلیکس څیز دی یا څونه غټه خطره ده، نو هغه عمره به ټیم کې زیات خلک او ایکسپرټ خلک راغونډي. چې کله تاسو ټیم جوړ کړئ په ریسک اسسمنټ کې لومړنی سټیپ دا دی چې تاسو خپل هیزرډز یا خطرې وپېژنئ. د دې لپاره مختلف طریقې کیدی شي. تاسو کوم مشینان استعمالوئ یې سره به مینول راغلي، ورته هیزرډ لیکلي. بجلی نن سبا د هر کار ځي حصه ده. بجلی کیدی شي تاسو څه ګیس استعمالوئ نه اور لګېدی شي، هغه کیدی شي اوچت ځای کې کار کیږي، ورک ایټ هایټ کیدی شي، څه ډېر غټ وزن سړی اوچتوي، مینول لوډینګ، مختلف هیزرډز کیدی شي. دا تاسو ته مینولونه میلاویدی شي، دا تاسو ته لیګل ریکوایرمنټس نه میلاویدی شي. دا چې کوم کمپیټنټ ټیم ریسک اسسمنټ جوړوي چې د کار ځای کې چکر ووایي یا ستاسو پلانز پروسیجرز وګوري، نه یې ته هیزرډز چې کوم دی معلومېدی شي. نو ټولو نه اول خو به د دې هیزرډز یو لیست یا د دې خطرو یو لیست جوړ کړي. نه پس به څه چل کېږي؟ نه پس به تاسو
د خطرې د ریسک اسسمنټ یا ایوالویشن به کوئ چې یاره د دې خطرې نه نقصان څه دی. د دې نقصان به ته کلکولیشن کې هغه کلکولیشن څنګه کیږي. د نقصان کلکولیشن کې دوه حصې دي. یو ته په انګلیش کې پراپبیلیټي وایي، یعنی د هغې پراپبیلیټي څونه ده، مطلب د دې امکان څونه دی چې یو بجلی به سړي له شاټ ورکړي او دی به وفات شي. لکه مثلا 10 کسو له بجلی شاټ ورکړی دی نو په دې کې به یو وفات کېږي که دوه که درې. نو دا پراپبیلیټي به تاسو راوالي یا امکان به راوالي. دې نه 1 نه واله 5 پورې نمبري. د دې لپاره یو ریسک میټرکس استعمالیږي. دې نه پس راځي سیویریټي. سیویریټي مطلب دی د یو نقصان شدت به څونه وي، چې یو سړی به وفات کېږي د دې شدت 5 دی، یو سړی به سخت زخمي کېږي د 4 دی، یو سړی به 2-3 ورځې بیماري د یو خطرې نه یا د اکسیډنټ نه ده به تینی یا فرسټ ایډ به ورته راځي نو به 2 او که ډېر د فرسټ ایډ چانس هم نه وي نو به 1 وي. نو دغسې لکه 1 to 5 چې کوم دی د شدت دپاره او د پرابیبیلیټي لپاره هم دغه نمبر یي 1 to 5 یا 1 to 3 څنګه چې ستاسو سیسټم وي. مطلب دا دی لکه امکان یا پرابیبیلیټي نمبرینګ داسې ورکړل کېږي چې په کال کې یو حادثه 15 ځل کېدی شي، یو دې له 15 نمبر یې ورکړي. که یو کال کې حادثه مطلب دی مثلا زه تاسو پوهول غواړم که 3 یا 4 ځل کېدی شي له به 4 نمبر یې ورکړي، که مطلب دا دی داسې ورو ورو کمي که مطلب 10 کالو کې یا 15 کالو کې یو حادثه یو ځل کېدی شي نو یې له 1 نمبر ورکړي. نو دا پرابیبیلیټي چې کوم دی پرابیبیلیټي او سیویریټي دې له ضرب ورکړي نو دې نه ستاسو سره ریسک راشي. شدت او امکان چې کومې نمبر تاسو ورکړي دې دواړو له ضرب ورکړي نو دې نه به تاسو سره ریسک راشي. دا ریسک مونږ په های لو او میډیم کې هم کیټګرایز کولی شو. اوس به راشو کنټرول میجرز له یا احتیاطي تدابیر له. چې کله تاسو ته د خطرې او د هغې نه د کېدو والا د نقصان پته ولګي نو هغومره به تاسو په یې باندې کنټرول میجرز یا احتیاطي تدابیر استعمالوئ. د هرې خطرې دپاره خپل احتیاطي تدابیر وي. دې احتیاطي تدابیرو کې لګولو لپاره به د هایرارکي اف کنټرول نه کارلو. مطلب دا دی چې کوم احتیاطي تدبیر به ته مخکې کې او کوم به وروستو کې. نو دې کې مختصر به زه ووایم، بیا به وروستو پې نورې ویډیوګانې هم کوو. ټولو ناور الیمینیشن راځي، بیا سبسټیټیوشن راځي، بیا انجینیرینګ کنټرولز راځي، بیا اډمنسټریټیو کنټرولز راځي او بیا پی پی ایز راځي. ټولو ناول خو پکار ده چې خطره مونږ بیخي ختمه کړو. په دویم نمبر باندې داسې یو کنټرول احتیاطي تدابیر ولګوو چې هغه کمه شي. په دریم کې یو داسې احتیاطي تدابیر ولګوو چې هغه انجینیرینګ کنټرول وي چې په هغې کې تاسو سره د انسان د مداخلت ضرورت نه وي. څلورم چې کوم دی اډمنسټریټیو کنټرول دی چې کله تاسو انسانانو ته ووایي چې یاره احتیاطي تدابیر وکړئ. او بل چې کوم دی اخري پی پی ایز یا د ځان ساتنې سامان دی. چې کله تاسو دا کنټرول میجرز اپلای کړئ نو ښکاره او ظاهره خبره ده چې ستاسو ریسک یا خطره به کمه شي. نو کنټرول میجرز نه پس بیا یو ځل هماغه شانتې ریسک کلکولیټ شي، پراپیبیلیټي او سیویریټي له ضرب ورکړي او راشي د هغې نه په اخره کې ریزیډول ریسک یا پاتې شونکی ریسک. دا ریزیډول ریسک چې کوم دی خطره د هغه اوریجنل خطرې نه ډېره زیاته کمه وي. دې نه پس به تاسو څه چل وکړئ چې ریکارډ د فایندنګز دا چې کوم تاسو ریسک اسسمنټ کړی دی، هیزرډ هم راغستی دی، ریسک هم کلکولیټ کړی، کنټرول میجرز هم لګولي دي، ریزیډول ریسک هم کلکولیټ کو. دا ټول به په یو کاغذ باندې په یو خاص ټیبل فارم کې ولیکئ. دا هم چې ولیکلو دا به په سایټ باندې اپلای کوي. څنګه به اپلای کوي چې دا به خلکو ته چې کوم دی کمیونیکیټ کوي. سات په سات به دا په سایټ یا ستاسو کار چې کوم ځای دی کې به چک کوئ چې یاره تاسو کوم احتیاطي تدابیر ویلي دي په ریسک اسسمنټ کې، دا پریکټیکل خلکو اپلای کړي دي او که نه دي اپلای کړي. د دې نه علاوه دې نه پس راځي چې ریسک اسسمنټ ریویو مطلب دا دی چې که ریسک اسسمنټ تاسو څونه هم ښه جوړ کو خو څه موده پس په دې باندې یو نظرثاني کول پکاري که دې کې څه کمې کوزې راغلي چې هغه لرې کې ریویو د اکسیډنټ فارم کې هم کېدی شي. یو اکسیډنټ تاسو ریسک اسسمنټ کړی خو دې باوجود حادثه او نقصان وشو، مطلب دا چې په ریسک اسسمنټ کې څه کمې دی. دې نه علاوه که تاسو په پروسس کې په مشینرۍ کې کم میټیریل چې یوز کوئ یا کم خلک چې کار کوي که هغه تاسو بدل را بدل کړو نو ریسک اسسمنټ به دوباره کوئ. که دا هیڅ هم نه وي شوي نو بعضې کې قانوني تقاضا وي چې تاسو به کال یو نیم 2 کاله پس خپل ټول ریسک اسسمنټس ریویو کوئ او سره نو اجازه به دوباره الی. دا د ریسک اسسمنټ باره کې یو مختصر غونډه کې ویډیو و. ریسک اسسمنټ د کار په ځایونو کې خلکو ته د لومبني انډکشن او دوباره په ټریننګ او په ټي بي ټي کې کمیونیکیټ کیږي. د ریسک اسسمنټ باره کې نور ډیټیل معلومات د ایچ سی یو کې او د اوشا په ویب سایټ باندې
په انګریزي ژبه کې دي. که تاسو د نبوش تیاری کوئ نو تاسو له دا ویډیو ډیر زیاته هیلپفولي. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، کمنټس پې وکړئ که څه کمی کوزې پکې. الله تعالی اصل حفاظت کول والا دی. الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. ما السلام، د لوی الله په امان.